راځي چې اوس دا وګورو چې د میګنیټیک فیلډ لاینز به څنګه راکاږو او د کرنٹ نه چې کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي نو د مغناطیسي میدان څنګه انځور راولاړیږي د هغې سره. نو مونږ وکتل چې یو چارج چې کله په ولاسټي وي سره پازیټیو چارج د ګس نه ښي لاس ته رواني نو دی چې په کومه کرښه روان دی د دغې نه بره په دې سکرین کې موږ ته پته ده چې د میګنیټیک فیلډ په هر پوینټ باندې د سکرین نه بار پلو د ویکټور څوکه ده بار پلو راوځي او د دغه کرښې نه لاندې میګنیټیک فیلډ په دې سکرین کې دننه ننوځي. په دغه کرښه باندې په خپله د پاسه میګنیټیک فیلډ زیرو دی په دې کرښه باندې په کومه کرښه چې چار روان دی نو هغه د کراس پراډکټ په وجه باندې موږ ته پته لګي چې میګنیټیک فیلډ زیرو پکار دی. اوس چې د سکرین نه بار دی بره د دې لاین نه بره د سکرین نه بار راوځي د میګنیټیک فیلډ په دغه پوینټ باندې او د دې کرښې نه لاندې د میګنیټیک فیلډ سکرین کې دننه ننوځي نو د دې مطلب دا شو چې دې کرښې ته مخامخ د سکرین نه بار به د ډایرکشن په ښکته باندې موږ د کراس پراډکټ رول او په دې سکرین کې دننه پلو بل پلو د لاین نه به د مخه په بره باندې. نو که موږ دا چارج داسې راتاو کو په دې انځور کې تاسو ګورئ چې دا چارج ما پلو را روان دی موږ پلو را روان دی د سکرین نه راوځي نو په دغه بره پوینټ باندې د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن ګس لاسته دی په دې ګس لاسته د ډایرکشن په ښکته دی او لاندې د دې چارج نه د ډایرکشن چې کوم دی نه هغه ښي لاسته دی او ګس لاسته د دې چارج نه د ډایرکشن په باره دی. د دې مطلب دا شو په هر پوینټ باندې موږ د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن معلوم کو او هغه ټول پوینټس یو بل سره وتړو نو د هغې نه به یو سرکولر یا ګردنی جوړه شي سرکولر لوپ پته جوړ شي. نو میګنیټیک فیلډ چې کوم دی نو هغه همیشه کلوز لوپس په شکل کې د میګنیټیک فیلډ لاینز چې کومي د کرنٹ په وجه چې پیدا کیږي نو د هغې نه سټارټینګ پوینټ دي او نه اینډینګ پوینټ دي او هغه جیومټریک شیپ چې د هغې نه اینډ او نه سټارټ نو هغه یو لوپ کېدی شي. نو میګنیټیک فیلډ لاینز چې کوم دي په نیچر کې نو هغې همیشه میګنیټیک فیلډ لاینز لوپس جوړوي. نو د دې لپاره بیا مونږه دا رائټ هینډ رول آسان کو د ښي لاسته قانون مونږ وایو چې د میګنیټیک فیلډ لاینز مونږه دا میګنیټیک فیلډ چې کوم دی د دې د میدان دا کرښې مونږه په اسانه باندې معلومولی شو که د یو پازیټیو چارج د فلو په ډایرکشن کې یا د ویلاسټي په ډایرکشن کې مونږ د خپل ښي لاس دا کټه ګوته کیدو نو زمونږ د ګوتو دغه چې کوم دی ټینډنسي د تاویدو نو دغه به د لوپ د تاویدو ډایرکشن وي. په دې انځور کې تاسو وینئ چې چارج به بار راوځي نو که زه د خپل ښي لاس کټه ګوته د دې سکرین نه بار ونیسمه په سکرین باندې نیغه ولاړې ونیسمه نو زما ګوتې به د ګړۍ په چپه تاویږي. نو د دې مطلب دا شو چې دا میګنیټیک فیلډ لاینز چې کوم دي دا زمونږ میګنیټیک فیلډ لاینز دي. نو دا په هر ځای کې دي چې څومره تاسو راښکلی شئ او هر میګنیټیک فیلډ لاین چې کوم دی هغه واپس په خپل ځان باندې بند شوی یعنی میګنیټیک فیلډ لاینز به همیشه کلوز لوپس جوړوي. راځئ چې اوس د کرنٹ وګورو په یو تار کې چې کرنٹ رواني دا کرنٹ آی د ګس نه ښي لاس ته روان دی نو که د دې تار نه په بره په دې سکرین کې دننه موږ وګورو نو د دې تار نه بره د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن په هر پوینټ باندې د سکرین نه بار دی. نو ما ځکه دا ډاټ جوړ کړي دي او سره مې دا سرکلي جوړې کړي چې دا مونږ ته دا یو نوټیشن دی چې د سکرین نه بار آر آوټ اف پیج چې څه ته وایي په انګریزي کې د دې کرنٹ نه لاندې د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن په سکرین کې دننه دی نو دا موږ د کراس پراډکټ نه پته لګولی شو. اوس که دا کرنٹ زه راتاو کړمه داسې چې دا کرنٹ ما پلو را رواني څنګه چې تاسو دلته په دې انځور کې ګورئ نو بیا د دې مطلب دا شو چې د دې کرنٹ نه بره چې کوم میګنیټیک فیلډ دی هغه ګس لاسته دی د دې کرنٹ نه چې ګس لاسته کوم میګنیټیک فیلډ دی هغه دی په ښکته باندې د دې کرنٹ د لاندې چې کوم میګنیټیک فیلډ دی په دې پوینټ باندې دا به ښي لاسته د کرنٹ نه چې ګس ښي لاسته کوم پوینټ دی په دې باندې او دغسې په هر پوینټ باندې به د ډایرکشن مونږ معلوم کو او چې دغه پوینټ مونږ سره یو بل سره ملاو کو نو د دې نه به یو سرکولر لوپ جوړ شي.
یعنی میګنیټک فیلډ به همیشه لوپس په جوړي د کرنٹ نه چاپیره. نو مغناطیسي میدان دغه موږ چې د انځور راولاړیږي چې کو کرنٹ مونږ په لور رواني، نو بیا به میګنیټک فیلډ لاینز مونږ څنګه راکاږو، مونږ به د خپل خلاص کټه ګوته د کرنٹ په ډایرکشن کې کیږو. لکه اوس چې دا کرنٹ ما په لور روان دی، نو زه به د خپل خلاص کټه ګوته ځان په لونی سما په سکرین باندې پرپینډیکولر، او زما د ګوتو تاویده چې کوم دی نه هغه به د خلاص ګوتې به زما په دې ډایرکشن کې تاویږي. نو بیا مونږ وایي دغه یو میګنیټک فیلډ لاین دی چې دی کرنٹ جوړ کړی دی. اوس میګنیټک فیلډ په هر پوینټ باندې دا یو جدا خبره ده، یعنی په موږ نه څوک تاسو کې چې په دې پوینټ باندې میګنیټک فیلډ څه ډایرکشن دی، نو موږ وایو دغه یو ویکټر دی چې ټینجنټ دی دی لوپ ته. نو دا لوپ چې کوم دی دې ته موږ وایو میګنیټک فیلډ لاین، دا میګنیټک فیلډ نه دی. او بیا میګنیټک فیلډ په هر پوینټ باندې موږ دغه لوپ ته چې کوم ټینجنشل ډایرکشن دی، دغه د میګنیټک فیلډ ډایرکشن دی په هر پوینټ باندې. دغه سي په هر پوینټ باندې چې موږ ټینجنټ راکاږو دی. نو د منګه مثال په توګه ک کرنٹ چې کوم دی نو هغه په سکرین کې دننه ننوځي، زموږ د پلاوره یو تار راغلی دی او په سکرین کې ننوتی دی او کرنٹ پکې روان دی، یعنی کرنٹ زموږ نه لرې پلو روان دی په دې وخت کې. نو د دې میګنیټک فیلډ لاینز به څنګه موږ ته ښکاري، نو موږ به د خپل کټه ګوته په سکرین باندې نیغه ودرو، او چې کوم موږ د خلاصه نو بیا زموږ ګوتې چې کوم دي نه هغه په دې اړخ کې تاویږي. نو د دې کرنٹ نه چې زموږ نه لرې روان دی د هغې میګنیټک فیلډ لاینز به د ګړۍ په د ستنو په شکل کې تاویږي او لوپ په جوړي. نو دا لوپ چې کوم دی دا به څونه لوپس موږ راښکلی شو چې څومره مړه غواړي. نو که ګڼ هم راښکلو نو دې مطلب به دی چې دلته میګنیټک فیلډ سټرانګ دی، او که لږ هم راښکل نو دا مطلب به دی چې میګنیټک فیلډ ویک دی. دا یو تصویري شکل دی چې د میګنیټک فیلډ لپاره موږ جوړو، انځورګري ده. خوب او رنګ به مې یو ځای کړل، جوړول مې تصویرونه څنګه چې کني بابا وایي. نو میګنیټک فیلډ لاینز چې کوم دي په نیچر کې هغه همیشه کلوز لوپ جوړوي. مثال په توګه که موږ سره یو کرنٹ وي او هغه په دې سکرین کې دا یو تار موږ واخلو او په دې دې اړخ باندې کرنٹ روان دی، نو د میګنیټک فیلډ لاینز به موږ څنګه راکاږو، نو موږ به خپله کټه ګوته د کرنٹ سره کیدو په دغه ډایرکشن کې، او بیا موږ ته د هغې نه پته لګي چې میګنیټک فیلډ لاینز چې کوم دي نو هغه به کلوز لوپ سي، کوم چې به د دې تار نه چاپېره تاو شوي داسې. نو دغه زمونږ د میګنیټک فیلډ لاینز یو انځور شو. سمه ده. نو په دې ویډیو کې مونږ دا وکتله چې میګنیټک فیلډ لاینز چې کوم دي، میګنیټک فیلډ چې کوم دی نو هغه د کرنٹ نه پیدا کیږي، او میګنیټک فیلډ لاینز چې کوم دي نو هغه همیشه په خپل ځان باندې واپس راتاو شوي کلوز لوپس جوړوي. دا خبره که تاسو پرتله کوئ د الکتریک فیلډ سره، یو پوینټ چارج چې کوم الکتریک فیلډ پیدا کوي نو هغه کلوز لوپس نو الکتریک فیلډز او د چارج نه شروع شوي انفینیټي ته تللي او واپس نو راغلي. او کنه یو دوه چارج به یو بل سره نږدې واخیسته، پازیټیو نیګیټیو، نو الکتریک فیلډ لاینز به د پازیټیو نه شروع شوي په نیګیټیو ختم شوي او لوپ جوړولو ته ضرورت نه. چونکه موږ سره په نیچر کې میګنیټک مانوپولز نشته دی، یعنی د الکتریک چارج په شان چارجز نشته ده چې موږ سره ګینه میګنیټک چارج کوم ته چې موږ نارت پول وایو او ساوث پول وایو، دا موږ سره نشته دی. نو د میګنیټک فیلډ لپاره دا چانس نشته چې په نارت پول باندې شروع شي او په ساوث پول ختم شي، دی به خامخا کلوز لوپ جوړي. دا پاسبل نه ده، یعنی میګنیټک مانوپولز نه ایگزیست کیږي. میګنیټک چونکه کرنٹ پیدا کوي او کرنٹ کې میګنیټک مانوپولز نشته، نو دی به خامخا کلوز لوپ جوړي. دا یو ډیره ژوره خبره ده. اوس تاسو به وایئ چې ښه نو بیا څنګه چل دی په یو عام مقناطیس کې چې موږ وګورو یو بار میګنیټ چې څه ته وایي، نو په هغې کې خو یو نارت پولي او یو ساوث پولي،
او موږ ته دا ویلی شوي دي چې میګنیټیک فیلډ لاین چې کوم دي نو هغه د نارت نه شروع کیږي او په ساوث پول باندې ختمیږي. خیال هم دی په نارت پول شروع کیږي او په ساوث، او په دې کې اوس موږ دا وویلې چې نه میګنیټیک فیلډ به هماغه کلوز لوپ جوړي. نو دا خو تاسو وایي چې دا میګنیټیک فیلډ لاین دلته شروع شوی دی او په دې ساوث پول باندې ختم شوی دی، دا خو کلوز لوپ نشو کنه واپس خو. نو دا پکچر نیمګړی دی اصل کې که تاسو په غور وګورئ دا لاین چې کوم دی دا میګنیټیک فیلډ لاین دا په دې میګنیټ کې دننه جاری د کلوز لوپ جوړي. دا نشي کېدای چې دی په دغه یو اند باندې شروع شي او بل اند ختم شي، چونکې دا یو میګنیټ چې کوم دی دا هم کرنټس د کرنټس نه جوړ دی، وړو وړو کرنټس نه، کوم ته چې موږ سپیننګ الکترون وایو. نو د دې په وجه چې کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي هغه هم د کرنټ نه پیدا کیږي او د کرنټ نه پیدا شوی میګنیټیک فیلډ به همیشه کلوز لوپس جوړي. نو دا میګنیټیک فیلډ لاینز چې کوم دي دا کنټینیوسي او دا په میګنیټ کې دننه تلي او دغسې لوپس کمپلیټ شوي. سمه ده؟ یعنې که دا میګنیټ دی غټ پې جوړ کړو او دا ساوث پول دی او دا نارت پول دی، نو موږ وایو چې میګنیټیک فیلډ لاینز نارت نه شروع شوي او ساوث ته تلي، خو په ساوث ختمیږي نه، په میګنیټ کې دننه بیا نارت ته تلي، دغسې لوپ کمپلیټ شوي. سمه ده؟ نو د دې انځور سره تړلې را روانه لا چې کوم ده نو هغه زمونږ د امپیرز لا چې ډېره ژوره لا ده د میګنیټیک فیلډ په باره کې. نو په هغې باندې به که خیر مونږ بحث کوو، هغې ته مونږ میدان تیار کړی دی.